بابو په سر ولاړ دي. کومو خلکو چې سوالونه وو، کومو کسانو چې وی چې یا بابو په ناحقه یا یې هسې وي، دا غونډ ویرونه نوسي او دا غونډ د هغه چم ګاونډ والا غونډ دا دي راغلي دي. بابو صاحب ته ویلي دي اوس په هغه د کوره روزي راځئ مونږ بل ملګري راغلي یو. السلام علیکم ملګرو. پرون بابو صاحب د خلکو ډېرې خبرې دومره سپوږمۍ ډېر خلکو پسې خندل او بابو صاحب سپوږمۍ لیدلې وه. هغه څوک خپل غاړه بندوي چې ما به سپوږمۍ د دروغ څوک وه دې حالات کې روژه ده. او بابو صاحب ما خبره ټیک وه چې اختر وو بس اختر مو ونه کړو. پاکستان ټول ملکونه اختر وو نو بابو خبره چا ونه منله او بلکل اختر وو شک پکې نو. راځئ تاسو د بابو صاحب وګورئ دا ویډیو. موږ د کلي پسې ډرامې کړي دي او دا خو زموږ د پښتنو دپاره یو د فخر خبره ده الحمدلله د کیفیتۍ دپاره چې په ګلیاړه کې داسې مشران اوس هم شته له خیره الحمدلله. ډېرو کسانو پکې دا هم ویلي دي چې وریځ وګوره او مشیندرۍ دا میاشت نشي راړولی او د ده سترګو کې څه لګېدلي دي. نو الحمدلله الله تعالی نن به خلکو ته زموږ دا میسج دی چې دا د دوی مشر دا سترګې او دا نظر خلکو ته الله وښوو چې اوس دې کې هر څه لګېدلي موږ ته پته نشته. زموږ کشران دا زرګونو کالو نه مخکې دا خبره را روانه ده. زموږ مشرانو به لیده، سپین ږیرو به لیده او اوس پکې دا مشر دی، کشران دي پکې او انشاءالله چې اوس دا کم کسان دي شاته وګوره داسې دا کیمرامین صاحب دی دلته موږ یو خوا بل خوا دا کم کسان چې راغلي دا غونډ بابو صاحب دی راغلي دي. دا 10 روجې پوره شوي. بابو صاحب پرون میاشت لیدلې ده او شهادت یې ورکړی. شهادت اخیستې شوي یا نه اخیستې شوي هغه ځان له مسله د هغې په مسله باندې خبره نه کړو. خو چې زمونږ کم دا نابالغه فیسبوک والا یوټیوبران ورته زه ووایم چې کوم ځان له دوکانداري کړې وه زمونږ دې بابو صاحب پسې زمونږ دې مشر پسې چا خبرې کړي دي د هغې به مونږ بھرپور مذمت کړو او د هغې خلاف به مونږ پوره ولاړو. د هغې نه به مونږ د یو خبرې تپوس کړو انشاءالله. دا کم کسان چې دي بابو صاحب تاسو چې کم شهادت کړی تاسو کم شهادت کړی په هغې باندې تاسو څومره مطمئنه یې او د خلکو د مینې سره د خلکو څه احساسات دي د دې په حواله راسره لږې خبرې د دې ټول ورونو کشرانو مشرانو میلمنو د کلي د بارو تر کم ملکه پورې مسافر چې زمونږ دي پښتانه زه د هغې ډېره غټه شکریا ادا کوم چې هغې ما له دومره غټه عزت راکړو او اوس ګلیاړې له یې ورکړو بیا علاقې له ورکړو بیا پاکستان له ورکړو. زه دا ټول زړه د خلاص سره دې زه شکریا ادا کوم او زما به بیا هم دا ډیپټي او بیا به مې دا ډیپټي او بیا به هم کوم او تختم به نه را سره الیشته او نه را سره خشته او نه بشته د یو الله حکم در سره او د هغه په حکم چلیږم او د هغه بنده یم او صابران هغه بابو زنده‌باد. بابو چې څنګه خبره وکړه بابو چې څنګه خبره وکړه چې نه را سره الیشته خو بیا هم چې دا کم خلک د بابو د خفه کېدو کوشش کو نو نه بابو دومره معمولي سړی نه دی چې ستاسو په معمولي خبره باندې بابو او انشاءالله بابو ویلی دی زما دا میاشت لیدلې ده بغیر له چینمه او بیا به هم انشاءالله اینو تاسو مونږ نشئ خفه کولی په دې افواګانو باندې. میسج دی چې کوم مونږ پسې ډرامې کړي زمونږ د مشر پسې او هغې د خپلې خبرې واپس واخلي دا واورېده او چا به وي دله ډیپټي ورکول غواړي چا به وي دله تنخوا لګول غواړي نو الحمدلله همدې د بابو صاحب زویره ده. دوی به هم د خپل پلار په حواله باندې څه خبرې وکړي چې دا نن ورځ کوم خلکو تاله مینه درکړې کوم خبرې کړي هغه راته لږ شان بیان کې کوم رنګونه چې بابو صاحب پسې هغه مو ووایې. بالکل چې کوم دی نو ما ته خپله د ماښام کې هم دوه درې رنګه راغلې چې میډیا والا راغلي د بابو نه بیان اخلي. ما بابو ته خپله ویلي چې لمبر بند کړه په دې وجه باندې چې دا خلک چې کوم دی نو راپېکاندې او ډرامې کوي غلطې خبرې کوي په موږ باندې نه ځایږي. بېګا راسې لا اله الا الله محمد رسول الله چې زه مرګ ته تیار شوم داسې مرګ ته که ما یا چیک کړي یا مې ډوډۍ کړي یا مې اوبه کړي ما روژه په ناره باندې خلکو د ډرامو په وجه چې ما وایي چې دا دروغ وي خو د پلار سره څه چل کوم او که چېرې شی چې د خلکو سره څه چل کوم دا خلکو ته میسج دی او دا خلکو په اسمان په لمنه کې چې کوم دی ښکاره ثابت ښکاري او ښکاره ثابت دی ارث دا ټوله دنیا ولیدو که دروغ و که رښتیا چې کوم دی د حکومت یې مینې او د ملانې مو لیدو او د عوامو مو لیدو
او موږ له نورې نه ډېرې خبرې را دي او کمزوري او نه خبرو والی یو. پوه شوې او په کمزورۍ باندې نه چې په کوم دی، میډیا دا کې وایي چې ځان نور دا مخکې شی چې کوو. کوم دی نو دا شی دا غلطې خبرې چې کومې چا کړي دا بس واپس واخلئ په ورورولۍ باندې چې څنګه دې تاسو د بابو صاحب ویډیو کتله بابو صاحب ټولو کلیواله خلک راغلي بابو باندې فخر کو بابو سپوږمۍ لیدلې وه بابو تاسو ته بابو زوی مو وګرځېد بابو زوی دومره تنګ کړی وم چې تېښته راغلی یم ځان وجې پلار وجلی وی خدای نه کړ نو داسې پښتانه خو داسې تنګول نه ده پکار بابو زه غریب یم ډېر تنګ کړی و نو بابو غب ډېر وس یې وکړي جومات ته هم لاړ بلانو کو خلکو سره جوړ نه شلو نو ډېرو ملایانو پکې نه سپوږمۍ نشته ده نو بابو صاحب پکې لیدلې وه نو بالکل سبا له راخوا داس کوه نو بابو خبره خو ډېر خلکو پسې ناخرۍ کړې وي داسې نه دی پکار نو چا دا ویډیوګانې جوړې کړي بېرته دې ډیلیټ کړي بابو صاحب ټولو خلکو خنداګانې مذاق ویډیوګانې جوړې کړي دي بابو صاحب ستا یو جهان مننه